د اندونیشیا په سرخار جکارتا کې په زرګونو خلکو په میانمار کې په روهینګیا مسلمانانو د تشدد پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او غوښتنه یې کوله چې د دوی هیواد دې د میانمار سره اړیکې پرې کړي. مظاهرچیانو سړکونه تړلي وو او د میانمار د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. په سپین کې پولیسو د عملیاتو په وخت 6 مشکوک وسلوال نیولي دي. د سپین د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې په نیول شو کې 15 د مراکش او یو هسپانوی دی. چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د یوې اسلامي وسلوالې ډلې سره تړاو لري. په نیویارک کې خلکو د ټرمپ ټاور مخې ته د ولسمشر ټرمپ د مهاجرت د پالیسۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غوښتنه کوله چې د مهاجرینو د اولادونو په اړه د ولسمشر اوباما په پالیسۍ عمل وشي او هغوی دې له امریکا د ویستلو نه خوندي وساتل شي. په دې موقع پولیسو یو شمېر مظاهرچیان نیولي هم دي.